بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، پر 11 اکتوبر د خیبر پر تاریخي خاوره د پښتون ژغورنې غورځنګ په کوربتو باندې د محکوم افغان وطن یو ډېره تاریخي جرګه وسوله. د دې جرګې مثال موږ په افغان تاریخ کې نه لرو. دومره تاریخي جرګه وسوله. بیا د دې جرګې چې کومې تاریخي پریکړې وکړې، دا ډېرې تاریخي پریکړې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر د قامي جرګې د فیصلو په ملاتړ په ټوله جهان کې د جرګو یوه سلسله روانه کړې ده. تاسو ته معلومه ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ په امریکا کیلیفورنیا ولایت کې، بیا دغه وروسته په جرمني کې، دغه وروسته په برطانیه کې ډېرې سترې جرګې وکړلې. په دې جرګو کې ډېر لوی سیاسي مبارزین، علما، قامي مشران، صحافیانو دې ګډون کړی و. د خیبر قامي جرګې فیصلې تایید کړلې او دا فیصلې تاریخي فیصلې وکړلې. په دې سلسله کې دغه لړۍ که خدای کول پر 22 تاریخ، پر 22 د فروری، پښتون ژغورنې غورځنګ اروپا لخوا په برسلز کې یوه ډېره تاریخي جرګه کیږي. دې جرګې ته به د اروپا څخه سیاسي منورین، سیاسي مشران، قبایلي مشران، علما، صحافیان، دا ټوله موږ که خدای کول را دعوت کوو. عزیزانو، دغه جرګه د دې جرګې وروسته به بیا که خدای کولو همدغه پښتون ژغورنې غورځنګ همدغه لړۍ پر مخ باندې بیایي. د اختره فوراً بعد به پښتون ژغورنې غورځنګ په امریکا ټکساس ایالت کې جرګه کوي. د دې وروسته به په کینیډا او استرالیا کې داسې پراخې جرګې کوو. نو په دغه جرګو کې د موږ سره چې هر ځای یاست، پراخ کمپین را سره وکړئ. په دې جرګو کې موږ سره کومکونه وکړئ. د دې جرګې چې کوم تاریخي کم دغه دي په هغه والا کې موږ سره تاسو کومک را سره وکړئ. نو پر 22 د فروری په برسلز کې د پی ټي ایم یوروپ لخوا یوه تاریخي جرګه کوو. د دې جرګې د کمپین لپاره تاسو ټوله د موږ سره په کمپین کې هم برخه واخلئ. په دې جرګه کې که دعوتنامې، موږ کوشش کوو چې ټولو خلکو دعوتنامې ورسوو. که دعوتنامې در ورسېدلې هم نه، دا ستاسو خپله جرګه ده. تاسو راسئ په دې جرګو کې د موږ سره ګډون وکړئ. کور مو ودان.